نهم امام قرطبي رحمه الله فرمایي وی موږ په قبرستان باندې ورتیر شو خو عبرت مو ترې وانه خستو. سلف کې داسې سلف شته چې کله به ملخان ولید ذوب به شوه، چا به دې پوښتنه وکړه چې هوش کې راله دا ولې؟ وی الله عز وجل زموږ باره کې فرمایي چې د قبرونو نه مې راوچت کړم لکه د ملخانو غوندې. وی ما له خپل هغه حال را یاد شو، ما ته څومره عبرت د ملخ نه واخیستو، څومره چې ما ته وایي چې په دې کې دا سوچ وکړو. داسې خلک شته چې امام پسې وروسته ولاړ دي، امام قرأت کوي وامتازوا اليوم جداشا، نن ورځ ای مجرمینو هغه په دې سب کې را پرېوځي او ملته روح وشي، ما ته باندې څومره اثر وشو. علي بن فضیل هغه به خلکو قتیل القرآن ویلي. د الله د یېرې باره کې موږ تاسو دا مسله ذکر کړې وه چې قرآن کریم په دې طریقې باندې چې د جهنم تذکره به چا وکړه په هغه به بېهوشي راله. قاري به داسې ویلې وې ارمان که زه خبر وې چې په دې مجلس کې ته ناست یې ما سره د ایتونه نه ویلې، نور ایتونه مې ویلې. ما ته ورځو قبرستان باندې ورځو څومره عبرت. الهاکم التکاثر، الله عز وجل فرمایي ډېروالي غافل کړي تر قبرستان رالی. قبرونه مو جوړ کړو، سنگ مرمر مو کړو، په مړو باندې مشمار سره وکړي، تر دې ځای پورې په یو ځای کې قبر کنلې کېږي. ولې هلته فیسبوک والا ولاړ دی هغه خپل تصویران وباسي. عبدالله ابن مسعود یو کس ویل چې په قبرستان کې خندا کوله، وی تر مرګ به تا سره خبرې ونه کړم. حسن بصري یو کس ویل چې هغه په قبرستان کې خوراک کوي، قسم په الله زړې وجلې شوی دی، ما ته دې ځای پسې حلوا ورولېږو چې هلته هغو به قبر کنلې. خیره موږ څومره عبرت واخیستو. کله چې امام قرطبي فرمایي په قبرستان تیر شوي او ودې ویلې چې دا ډېر ښایسته ځوانان وه، ډېر نیکان علما وه، ډېر اوچت انسانان وه، انبیا دي، صحابه کرام دي، تابعین دي، تبع تابعین دي، زموږ ستاسو مشایخ دي. موږ به هم دې ځای له ورځو هلته به هېڅ شی کار نه کوي سوا د دې چې قرآن دې پېژندلی، سنت دې پېژندلی، د هغې موافق عمل دې کړي، نتیجه به بیا ښه راځي. څومره عمل مو وکړو. ابن کثیر رحمه الله د سورې توبې د آیت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې چې قبرستان لذي په درې نیتونو. یو دا چې دنیا نه زاهد شي، دویم دا چې د خلکو له دعا وغواړي، دې سره سره آخرت ته لاری شي. صحابو ته خو به عادت ته و، دوه ملګري به تقسیم به وکړي، ته نن د پیغمبر سره په اصحاب صفو کې کښېنه، زه ځم د دنیا کار کوم، سبا به بیا زه کښېنم ته به لاړ شې. یو ملګری هغه دیوال جوړوي، اول د پیغمبر سره ناست دی، وی څه صورت حال وي دغه آیتونه نن نازل شوه چې اقترب للناس، د خلکو له نږدې شو، حساب دوی په غفلت کې دي، د خپلې آبادۍ نه راښکته شوي چې قیامت نږدې دی، نو څه کوم چې د آبادۍ زه جوړوم. دې به دا مقصد نه چې بنګله به نه جوړو، دې به دا مقصد نه چې ګاډي کې به نه ګرځو، دې به دا مقصد نه چې ښه خوراک به نه کوو، ټول شیونه وکړه خو وایه چې الحمدلله. هغه ټوله موضوع لاړه، عبرت موږ ترې وانه خستو، ریشخندونه وهو. حتی تر دې پورې شیخ الاسلام فرمایي د عذاب قبر دپاره 22 اسباب دي. یو سبب دا چې په قبرستان باندې څوک تشي میتیزې وکړي. د حسن ابن علي په قبر چا میتیزې وکړې، هغه سړی په دې قبر کې بیا د سپي غوندې غپېدلو. موږ او تاسو بیت الخلاګانې، موږ او تاسو قبرونه غصب کړه، کورونه مو ورباندې پاسه جوړ کړه. ته یې وګوره په دې جلال آباد ښار کې ابن عثیمین رحمه الله فرمایي چې کله قبر په یو ځای کې و، د هغه قبر معلومیږي تر قیامته پورې دا د هغه کور دی. پیغمبر فرمایي یو صحابي له دا خوښ کړي چې ور لټه ډډه ووایي، ویې نه راوچت شوی دی دې ځای نه.